جنت کې به الله غ قوت در کې پیدا کی چې تاسو به خدای لیدای شي. د یو جنتی طاقت به د اتیا پهلوانان عمره او د یو پهلوان طاقت به د جنتی د دنیا د اتیا پهلوانان عمره. نو گویا د یو انسان قوت به اتیا زله اتیا څو شو؟ شپږ سوه څلوېښت کسان عمره به د ادنا جنتی قوتي. شپږ سوه څلوېښت کسان او د یو جنتی به اویا ښځې وي. دا د ادنا جنتی ښځې به اویا وي، د اعلی جنتی خو بیا ډېرې زیات دي. یو ځای کې مې دا خبره کړې وه، ما ته وی چې یاره مولانا صاحب زه به د اویا ښځې ځان نه کټ ولې کړم چې یوه پرېږدم. مال ولې؟ ویل زه دې دنیا کې یوې نه په اور کې پروت یم نو چې په جنت کې له اویا را په غاړه کوي. اوس تاسو به مړه کې دا وایي چې د دې دنیا دې ښځو ته وګورئ. الله دې امان راکړي. دا زمونږ ښځې وګورئ. وایم چې په دېړه کې ټول ښه پوهېږئ دا ښځو والا 4 ورځ دا ښځې د کیمکولو دي که نه دي؟ وایي په ایمان وایي بلکل یو ته جو ډېر تنګ دی. هره ورځ عزیزانو اوس هغه سړي رښتیا ووی چې ما نه دا نورې کټ کی، ځکه چې هغه دا خیال کړو چې دا ښځې به هم د دنیا د ښځو په شان مارتل نه. دا ښځې به څنګه وي؟ دا ښځې به داسي چې د کومې ورځې نه الله پیدا کړي د هغه ورځې نه به د دې په سترګو پردی سړی نه وي لګېدلی. دا تاسو اهل جنتو دپاره چې کومې حورې خدای پیدا کړي دي نو د دې حورو په نظر به پردی سړی نه راغلی. اوس نه تاسو دپاره الاټمنټ شوی پردی سړی به په نظر نه راغلی. او لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، د انس و جن لاس قدر به ورته نه لګېدلی. نو چې د مور نه پیدا او تا به تا دې بل څوک لیدلی نه اعلان وشي چې اهل جنتو ټول تیار شي، نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده دی په جنت کې به د رسول الله واده. الله دې وښیي راته. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده به بیا چا سره کیږي؟ واده به کیږي د بیبي مریم سره، د عیسی علیه السلام د مور سره. اوس بیبي مریم چونکې واده شوی نه وه او بیا زوی پیدا شو په ډېر لوی تکلیفاتو امتحانونو یې سر و، نو د لوی تکلیفاتو ته متوجه ښځه چې ده هغې له به قیامت کې خوشحالیم خدای لویه نصیب کی چې نکاح به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې جنت کې به وفیه ما تشتهی الانفس، هغه شی چې ستا نفس غواړي ستاړه د هغې تقاضا کوي. که ته وایې زما ګناه ته کړی وشي په جنت کې نو د ګناه ماده به چې جنت ته ننوځي ماده به در نه وویستی شي او به غورځولی شي. نو جنت کې به د ګناه ماده په انسان کې نه وي. نو چې د ګناه ماده نه وي نو اشتها د ګناه به هم ورته نه کي. د دې وجې نه لفظ حمد الله مختص کړی د خپل ذات دپاره ذکر دی چې په لفظ حمد سره د اوچت حسن تعریف کیږي. او اوچت حسن په دې کائنات کې د الله نه سوا د بل چا نشته. او بیا دنیا کې چې څومره حسینان دي دا په حقیقت کې د خدای د حسن جلک دی. نو ستا په نظر چې کوم ښایسته شی خدای راولي او تا پې مین کی نو دا مینتوب په حقیقت کې په خدای مینتوبي دا په بل چا نه. چې په کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه ننه ایستو نو جنت کې رڼا شوه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا سدي هغه مخامخ بالخانه کې ګوري ویلاو ولغه جنې او خندل چې تی ولیدي نو داغه د غاخونو رڼا په ټول جنت پرې وته نو ټول جنت رڼا کړو. دا څوک ده؟ وستاو مطلب چې الله کمی هوري ورکی دا داغه خدمتګار ده. وای اوس پختنه وشوا چې دا د جنت حوري به څنګه وي؟ الله ورته وای نور به په خپل وګورئ چې راشي ولا وكأنهن الياقوت والمرجان. دا حوري به پرنګ او په صفایي کې د یاقوت او د مرجان په شانی، د یاقوت او د مرجان په شانی. دا بچا ته ملاویږي ولمن خاف مقام ربه جنتان. ته ګناه قادر شوي، ګناه لاس لدرغه او زړه کې دلراله چې د دې به خدای مانه تپوس ګیو تیرسته شوي، چې تیرسته شوي. الله وای چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پریدي دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنته. دا به څنګه جنتونه؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینی چشمه بهیږي. چې جنتیان به پکې څنګه ناشتي. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دی جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وی په هغه فرشونو باندې چې داغه سټ به د شنورې خمونی. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کېله خورم د کېلې بوټه برا وګت شي کېله بس پینا کړي استخلې ترو او بچ د اکبر باچا لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله انار خورم انار برا وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته واشي تا به تکیا و. نوکران بسنگئی د دې جنت. نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوز نه یا غوږ نه یا بونډې یا څه بلای پې کنه هغه نوکران. نوکران وې نوکران د جنت بداسي. وحلوا اساور من فضه. د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګڼي به پلاس کی. په جنت کې به سلیم کالیا چي سړی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پاغه خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي. خسته به څومره دا نوکران. اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چرته خسته سړی وخایي شته؟ ها خسته سړی شته چرته پاکستان کې؟ واري او چې ګورې څوک بونډې دی څوک کنډې دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی او زمونږ هم ګیره میره ګومنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه ملا صاحب ښایسته به څومره یا نوکران. الله وی خسته به دومره اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خسته به دومره چې ورته وګورئ
نو تب وای چې د ملغلرو نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپ کیږي لګیا دی خسته بدا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تارو باسي په یو بل باندې ټپ کیږي خادمان د جنت بداسي پافتا کې با امام ترمذی لیکلی دی چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي کنه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا کنه او د خزو دلته توبره اچي چې دې کې څه شي هیڅ کې بلاون ده دلته یو داسې شی چولې پوښي بس هغه توبره ورته دام ته کمانه ده یعنی دې ته وګوره درې غازي ټوپای هغه توبره چولی نو اریان بشي چې دې کې څه شی دی سمې په جنت کې با پافته کې اورز باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي پافته کې اورز دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅيږي قصه خسته یو جنتی به فوټو اوچت کې دا ډېر خسته دی فورا به دا جنتی دا فوټو پشان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه کنه خدای وایي چې دا خسته دی به تدسه شه زما په دې خبره پوهیږي جنت د غم ځای نه دی چې مازیګر ټیم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي بیا الله څه کمې نشته هر څه ډېر الله به ورته فرمایي یو کمې شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي یا الله دا مزه لا چرته وه چې را پاسې وای به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار نه هورې او نه غلمانان او نه څه خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی الله به وایي ټیک ده تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتی به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هر او د ورځې څو ځله خدای ته کتل یا الله په هغې کې مراوله یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې څو ځله ورته نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما په خبره پوه شوئ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کوي ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړي چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو دا سے سجدہ وہ کا یار تھا کہ سر تدم پتہ ہونے لگی 24 گھنٹے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ہے جواب دے خبر پوئی گئی د سین حیدرآباد ناغه ورځ یو
سړی ما ته ټلیفون کوي، ما ته وایي مولانا صاحب یو فوټو را واستوه. ما زما فوټو څه کې خوار شه، خو ملا فوټو دی نه، ملا ګیره به یو وای نه که نه ډېر مې شوق دی. مال ډېر دی زه خوښ یم ویل، ډېر مې خوښ. مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. پزړه کې دي چې د چا تصور یې هلته د تصویر ضرورت نه. بیا په عشق کې واورئ 2 درجې دي، یو فراق دی او یو وصال دی. دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي؟ دا الله پاک څه کمی راځي چې مونږ ته دنیا کې وښیي؟ د اسمان حجابات لري شي او وایي چې وګورئ دا دی الله، څه کمی راځي؟ ولې نه ښیي؟ ولې؟ ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات دی. نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته ښودلي دي چې ما سره به ټول عمر تېرې، دلته دا خوند ځای نه دی، خوند به هلته اخلي. بیا زما په دې خبره پوهېږئ؟ د خوند ځای به جنت وي. ګوره یو سړی ما ته راغی، صدر صاحب ډډه وه، طبیعت یې خراب دی. یو سړی ما ته راغی، جي کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی. یاره جي منمه، بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او ته دې زر کوئ او مرمه به جینۍ سره زما ډېر لو دی. لو دا د کیسه نظامن دی، مینې ته لو وایي، لو زما ورسره لو دی. ما لې ډېره ښه ده. بس واده وشو. هغه رونه مونه چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې، نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ هم بندوبست وکړئ چې ډولۍ زما راځي. زه د 9 تاریخ په انتظار یم، وریجې په تندر ولګوئ. نکاح ما وتړلو، چې ما وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو مال څنګه حال دی؟ ویلې بس ښه یم نو. مال څنګه ښه یې؟ ته خو ډېر ښه یې. ویل خدای دې په تندر ولګوي. مالې چل څه دی؟ ویلې بس پرېږده یې مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک و او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه، ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی، ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې وله واده وکړو. چې واده یې وکړه یو میاشت چې تېره شوه، د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده را منډه که، واده را منډه که. مور را منډه کړه چې بچیان بیله مې سپېره شه، څه چل وشه؟ ویل چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تکړوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې؟ خوا چشمه والا ته مې که نه؟ قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې. خدای هم ته خلاص قدر. پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي. نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې. عزیزانو اخیری کې ما مضمون څه بلو، خو خدای خبر په ګډو وډو سر شما که څه چالو شو. ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو. اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھا کرسی ہیں. اب ہاں ٹائم ہے مرمالتا میں غاڑا خوگی گی کب غاڑا میں خوگی گی پہ ایمان درتے میں خبریں نشم کولے خدا تاسو کی توک بزرگ ناستے چہ زمانہ خبریں اباسی زما عزیزانو. سو
سوچ وکړئ دغم وخت دی د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا ته به په کشتی کې او قوم به دې تباه کېږي د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوي ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو دا دا څه وایي لکه ستاسو کوم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه ایمې لګې وایي اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي پې ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې دي هغه د بجلیګر ملا دشمن شو وایي ګاک مې خرابوي ګاک د ستا لیټۍ وخوري د هغې بیړه غرقه ده نو دی کشتی جوړوي نو هغې به خندل چې ده ته ګوره یہ پہ کیا کہندے میں کشتی جو سانتے تسی تباہ و سوتے تسی نوح علیہ السلام خدا ته وی چې الله دی خو ما پورې خندا کوي الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی او خاندای بیا به داسې جاړی چې جړا به هم څوک نشي رکاولی چې طوفان شروع شو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهیتور غر عمره را پرېوتو یو ساس کې او زمکه بدلان دی اوبره خارجولی خپل زوی ته ویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم سور شدی کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته هغه زه به غر کې پناه والم غره ته لاړو یو سوړه کې ننوتو ځان پسې هغه سوړه بند کړه خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب خدای کولی شي که نه شي کولی خدای هر څه کولی شي دی خو وګورئ امریکا تلې وه نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ دی دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده د هغې دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه هلکه خو په تندرې ولی یا هندو ته حواله کوي یا پې دا پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ که د واجپای نه ښځه رانوسته په دې مخ مې تو کوي او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کله به امریکا پکې خبر امریکا سوپر پاور و را کړې هغه زړه خودکش حملې کوي چې کوم زړه کې د محمد رسول الله تصویر وي د کابل زه وایم چې نن په کابل کې تاسو اورئ چې دومره امریکایان مړه شو دومره مړه شو دومره مړه شو سره د سوپر پاور طالبان نه دي دا هغه 15,000 ملایکې دي چې کومې د بدر میدان ته نازلې شوې وې هغه پاس نه دي تلي په دې غرونو او په دې عربو کې ناستې دي او ان شاء الله د امریکای اور میک به خدای ماتای خو کوم کې صحیح اسلام راغې کوم کې صحیح دین راغې کوم کې صحیح مذهب راغې دا څنګه زما د کور خبره نه ده زه څه شم تر به زما د عمل حساب نه کیږي زه نه ویم الله وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خپکیږئ ما غمجن کیږئ تاسو به په ټولې دنیا اعلی او سربالا یئ خو په دې شرط که تاسو کې اسلام راغی او تاسو کې ایمان راغی
نو الله دې هغه ایمان او هغه حیا او هغه دین مونږ کې راولي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالي هغه کار دی الله زمونږ نه واخلي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالي. عزیزانو زمون ژوند د اوښانو کاروان دی، لږ وخت کې به را باندې تیر شي او بیا به عمر له جاړو.